ښه د مالټو یو 2 کلن بوټی شا خبرې کوو چې د دې عمر نیالګیو په شا خبرې کې یو 3-4 خبرې دي که چیرې هماغه موږ او تاسې مراعات کړو نو زموږ بوټی ښه شا خبرې کېږي. اوله دا چې د بوټي د لاندې برخې نه چې کومې څانګې راشنې شوي هغه باید قطع شي، او بل دا چې کوم واټر سپراوټ دي هغه کومې تاندې تیزې وده کوونکې لښتې چې دي هغه ترې نه قطع شي. بل دا چې هغه لښتې چې د عمومي یا د سکیفلډ برانډ څانګو نه داخل د کینوپي طرف ته راغلي لکه د چتر داخل طرف ته راغلي هغه ترې وغوڅې شي، او نور ماتې یو بل سره سولیدونکي څانګې ځوړندې څانګې دا ترې نه قطع شي، بس بوټی پخپله راجوړېږي او همدا د دې شا خبري ده. دلته که چیرې تاسې وګورئ دا بوټی د دغه ساحې نه یو څو داسې څانګې لري چې د ډېرې ټیټې نقطې نه را شروع شوي دي. داسې نږدې نه دا ساحه پکې راوله چې د ویډیو کې بیا ښکاره شي. نو دلته که چیرې دغه څانګې ته وګورو دا د ډېرې ټیټې نقطې نه شروع شوې ده، نو موږ کولی شو چې دا څانګه ووهو او ورسره دغه څانګه ووهو، دا ترې نه لرې کړو. نو دلته دغه ساحه چې ده د دې نه یو بوټی جوړېږي، او دغه نقطې زه غوڅومه، تاسو به وګورئ چې دا بوټی څومره منظم کېږي، پاکېږي. او د دې نه مخکې چې تاسو کومې څانګې غوڅې کوئ باید د ټول بوټي نه وګرځئ، مطالعه کوئ بوټی چې کومې څانګې د غوڅولي دي او کومې د پرېښودلي دي، نو بیا په هماغه ترتیب باندې به هغه څانګې چې د غوڅېدو دي هغه به غوڅې کوئ، کومې چې پاتې کېږي هغه باید په خپل ځای پاتې شي او جوړې شي. لاندې خواته دغه ساحه پکې راوله، ګورئ دغه څانګې چې دي زه یې غوڅومه. دلته دې ساحه کې که چېرې دې څانګې ته وګورو دا هم د ټیټې نقطې نه راوتې ده، او کومې میده څانګې چې دي دا هم ټولې باید غوڅې شي، لکه دغه څانګه هم باید لرې کړي نه. او دلته په دې ساحه کې چې کومې دغه میده وړې وړې څانګې دي دا ټولې باید غوڅې شي د دې بوټي نه، لکه د بوټي په تنه باندې چې کومې وړې څانګې دا باید غوڅې شي. بل ګورئ دغلته 2 څانګې دي، دا یوه بیرون طرف ته ښه زاویه لري، دا بله دننه تللې ده. دا دننه چې کومه څانګه تللې ده دا ترېنه غوڅوو، دا بیرونۍ زاویې والا څانګه پرېږدو چې بوټی دې خواته په دې زاویه باندې ځان جوړ کړي. اوس تاسو بوټي ته وګورئ مکمل راخلاص شو، جوړ شو، صرف په ډډ باندې چې کومې وړې څانګې دي او دننه طرف ته د چتر تللي دي هغه موږ کولی شو چې ترېنه شاخبري کړو. لکه دغلته تاسو دا وړې څانګې وګورئ، دا هم کولی شو چې موږ شاخبري کړو، د بوټي نه یې لرې کړو. دلته دغه څانګه وګورئ، دا هم د کینوپي په داخل کې ده، دا موږ کولی شو چې د دې ځینې لرې کړو.